بکس کې 10 دانې ټیکټان ټوټل موجود دي. په دې 10 دانو کې موږ لاس نه باسو نه ورته ګورو، یو دانه ټیکټ راپورته کوو. اول سوال وایي و احتمال د دې پیدا کوي چې دا ټیکټ نمبر چې دی د 8 دی، یا به یو یا به 3 یا به 5 یا به 9 یا به هر څو چې تاک نمبر دی. احتمال یې د تاک ته پیدا کوو. دوهم احتمال د دې دا وایي پیدا کوي چې دغه نمبر چې تاسو راپورته کوي دا جفت نمبر دی. صحیح دی. دریم احتمال وایي د دې دا پیدا کوي چې دا ټیکټ نمبر چې تاسو راپورته کوي دا سکویر نمبر دی. اول په یو بکس کې د یو څخه تر څو پورې تر 10 پورې دا ټیکټان په شي کې دي. صحیح دی. یو واره منوشته کوي مازه کانسپټ واخلي. اوس وایي احتمال د دې پیدا کوي چې ته چې دا ټیکټ را باسي ځنې هغه دې تاک نمبر دی د یو څخه تر 10 پورې. اول د واره یا د 8 نمبرونه دیم 1 3 5 دغه تر څو پورې تر 90 پورې دا ټوټل نمبرونه چې دي 15 ثانیې کېږي. صحیح دی. نو پی اف 8 مساوي کېږي پی اف 8 یا د تاکو نمبرونه د 15 تقسیم پر دې ټوټل باندې یا پر 10 باندې دا مساوي کېږي په 0.5 یا 50% امکان د دې ستا چې تاک نمبر دی راسي ورپسې جفت نمبر پیدا کولی شي. هغه بیا بل سیټ جوړوي چې جفت نمبر راسي. اوس بیا وایي دغه دی وایي دا نمبر چې ته راپورته کوې دا سکویر نمبر دی. سکویر نمبر دا معنی چې یعنې په خپل ځان کې ضرب سي او بل حد راوړي. لاسته 1 ضرب 1 اوه 2 ضرب 2 دا هم 4 3 ضرب 3 دا هم 9 چې په خپل ځان کې ضرب سي. نو ټوټل موږ تاسې سمپل سپیس چې لرو د یو څخه تر 10 پورې لرو. سیټ اف سکویر چې دی یا د سکویر سیټ دا مساوي کېږي په یو باندې په 4 باندې اوه ورپسې په 9 باندې ورپسې په 14 باندې ورپسې 25 باندې. 14 کوم راتلی شي 14 په سیټ کې نه دی شامل. یعنی 14 که چیرې زه په خپل ځان کې ضرب کوم 14 کېږي. 14 بیا په دې سیټ کې نه دی شامل تر دا 10 پورې. نو په دې ځای کې هغه مساوي کېږي په 1 2 3 4 5. نو احتمال د دې دا چې پی اف سکویر پیدا کوو دا مساوي کېږي په 15 پر 10 باندې دا مساوي کېږي په 0.0 هر څو چې څو 0.0 څو 0.0 دم 14 دم 14 دم تقریبا 14% امکان د دې سته چې سکویر نمبر دی راسي. که څوک پوښتنه لري بیا کوي. و زه وایم ټوټل نمبرونه چې دي کښېنامه ودرېږه دغه خراب سوال دې کړی دی. ټوټل نمبرونه چې دي ټوټل نمبرونه څو دي 10 دانې دي. په دغه 10 دانې ته نور ته ګورې په یو کڅوړه کې د دغه نفر په رخچینه کې اچول دي دا نمبرونه. صحیح دی. ورته ګورې نه فقط مازې لاس ورسته کوې یو نمبر راپورته کوې. امکان د دې چې دغه نمبر چې ته راپورته کوې چې دا دې تاک یې تاک نمبر یا به څو یې یا به 1 یا به 3 یا به 5 یا به 9 یا به 9 یا به 11 یا به مثلا 90 دا ټوټل تاک نمبرونه څو دي 15 ثانیې. ټوټل په دارخچینه کې څو ټیکټان دي 10 ثانیې. نو 15 تقسیم پر 10 باندې چې راپورته دي کوي هغه 15 تقسیم پر 10 باندې کېږي یا 15% امکان د 50% امکان د دې ستا چې تا ته تاک نمبر په لاس درسي.